چې د کم چا زندگی د گناهونو سره محفوظه تیرس او دغه زندگی په آخر کې د قیامت تراسی آخرت تراسی قبر تراس بیا بولته د الله تعالی د داسې نیکو حالاتو سره د الله تعالی د داسې نعمتونو سره د الله تعالی د داسې راحتونو سره انسان مخامخ سي چې په خدای قسم هغه د دنیا مشکلات د هغې د انسان د دماغ داسې وځي لکه څه چې نه په دنیا کې لیدلی نه کړي د هغې زندگی بیا د ګناهونو سره داسې محفوظه د هغې په خاطر باندې بیا الله تعالی د هغې زندګۍ داسې بدله ورکوي چې د دنیا تکلیفونه ټوله د انسان سره بیا ختم هلته بیا داسې عزت دی چې د هغې په وروسته ذلت نسته هلته بیا داسې بادشاهي ده چې بیا فقیري نسته هلته بیا داسې لوړوالی بلندي ده چې هلته بیا پستی نسته او هلته داسې محبت دی چې د هغې محبت څخه وروسته بیا نفرت نسته نو د دنیا زندگی چند روزه ده او دې زندگی کې لږ مشکل برداشتول او دا زندگی د الله تعالی په عباداتو په طاعاتو کې تیرول او دې زندگی کې د الله تعالی خوف او خشیت په دماغ کې راوستل د دې زندگی په بدله کې الله تعالی انسان ته قیامت کې میلمستیا ده او الله تعالی هغې ته عزت د خپل شان مطابق ورکوي او الله تعالی د هغې میلمستیا او اکرام د خپل شان مطابق کوي او بیا وخت چې کوم خلک په دنیا کې د راحت زندگی تیر سوي هغه وایي کاش کې په دنیا کې موږ ډېر مشقتونه برداشت کړي وای نن دغه راحت او دغه خوشحاله زندگی او دا نعمت او دا بادشاهت زموږ په نصیب وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی بنده چې کله د دنیا څخه آخرت ته ورسي او د آخرت نعمتونه وویني نو بیا بنده په هیڅ شکل باندې دنیا ته نه متوجه کیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د دې مثال داسې دی لکه یو بنده چې دنیا ته د مور د نسه سره او د مور د نسه سره چې د دنیا کې دی رڼا وویني او دی لمر وویني او دی د دنیا حالات وویني او دی د دنیا نعمتونه وویني بیا هغه بنده هیڅ کله دا نه خوښوي چې زه د مور نس ته واپس لاړ سم نو دغه رقم چې د لکه څنګه چې د مور د نسه څخه د راوتلو څخه وروسته د دنیا زړه دا نه غواړي چې د انسان زړه دا نه غواړي چې د مور نس ته زه واپس سم دغه رقم چې کله د دنیا څخه سړی جنت او آخرت ته ورننوځي بیا د انسان زړه دا نه غواړي چې زه دنیا ته واپس راسم نو کامیاب هغه خلک دي نیکبخت هغه خلک دي او خوش قسمت هغه خلک دي چې د هغې په زړه کې د الله تعالی خوف رالی او خشیت رالی او د الله تعالی د خوف او خشیت په خاطر د هغې زندگی د ګناهو څخه محفوظه سوه او د هغې زندگی په کامیابه شکل باندې تیره سوه دنیا کې زموږ